السلام علیکم خواږو ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا اشفا خان. د ادبي مرکې یو نوې خپرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن موږ راغلي یو د سجاول فقیر صاحب خوا کې راسه شیرزاده نصافي صاحب هم ناستې، نو ګورو ادینه بس خوندور کلامونه اورو، تاسو ته بس ډالې کو. د روژې مازدیګر دی او بیا د کلي مازدیګر دی، نو یقینا دا خو ډېره مزه کوي چې سړی په کلي کې داسې د روژې په مازدیګر کې ناستي خپلو یارانو دوستانو سره یا داسې خوږو شاعرانو سره، نو ډېره مزه کوي. نو راغلي ستاسو لپاره چې یو نوې خپرونه ریکارډ کو، نو امید لرم دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي. نو راځئ چې ورشو سجاول فقیر صاحب طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه یې؟ څنګه وخت مو څنګه تیریږي؟ د ژوند ورځ شپې هم څنګه تیریږي؟ روژې څنګه تیریږي؟ شکر الحمدلله، خو ښکلې زندګي تیریږي، روژې هم خو ښکلې تیریږي، د خدای پاک رحم دی، شکر الحمدلله. ښه، او اوس زموږ د خوږو کتونکو ته څه خوندور کلامونه ډالې کې؟ بس اول به ته یو رباعي ووایم. ارشاد. وی ژوند د مر خبرې وکړې په جړا کې، ژوند د مر خبرې وکړې په جړا کې، مرګ د ژوند خبرې وکړې په خندا کې. او د یوې ګناه نه ځان صبرولی نشي، د جنت خبرې مه کړه په ادا کې. او چې خپل ځان د خدای په عشق کې زخمي نشي، وایه عمر مې تیریږي په سزا کې. او د مارغانو خوشحالي تنخوا سرور وي، د مارغانو خوشحالي تنخوا سرور وي، څومره جاړي پریشانه وي خوا کې. او د الله عشق به ګورې په قیامت کې، د الله عشق به ګورې په قیامت کې، په خندا خندا به ګرځي په غوغا کې. او خدای ښه زخم راکه چې روغ نشي بیا مرګي، خدای ښه زخم راکه چې روغ نشي بیا مرګي چې مې نصیب شي کربلا کې. ډېر زبردست. دې بس په یو نوې غزل مې لیکلی، دا به ورته ویم چې ارشاد. وایي خیر مې که بس داسې چې زه نه یم، خیر مې که بس داسې چې زه نه یم، ستا په مخ کې زه سجاول څه یم. او پرېږده چې شلېدلې ګریوان ګرځم، پرېږده چې شلېدلې ګریوان ګرځم، بیا زرغونېدم لکه واښه یم. او تنګ شومه د خدای په دې جهان کې زه، تنګ شومه د خدای په دې جهان کې زه، ښه خواږه تلي دي تراښه یم. او ورځ به د قیامت وي زه به وایم، خدایه بې وفا نه زه خفه یم. ورځ به د قیامت وي زه به وایم، خدایه بې وفا نه زه خفه یم. او ته پې خوشحالېږي لیونی دې شم، ته پې خوشحالېږي لیونی دې شم، خجر دې راګیره هره شپه یم. او زه په تورو سترګو بندیوان شوم، ګوره د زړګي په تماشه یم. وی ستا په سر مې پرېښې کور او کلی دی، ستا په سر مې پرېښې کور او کلی دی، هغه د زړګي زور رانه تلی دی. او داسې راته لګي د جنت په شان، داسې راته لګي د جنت په شان، ستاسو چم مې هر وخت منلی دی. او صرف ستا د حسن تعریفونه دي، صرف ستا د حسن تعریفونه دي، ما ورله ښایسته قلم ساتلی دی. او ستا د زلفو څوکو باندې خوږ یم، ستا د زلفو څوکو باندې خوږ یم، تا پکې زړګی زما تړلی دی. او ستا د زلفو څوکو باندې خوږ یم، تا پکې زړګی زما تړلی دی. او وایه د یار غمه فیصله کوه، وایه د یار غمه فیصله کوه، زړه مې واخله ما درته بخلی دی. او چرته سجاول فقیر له تا سره جوړیږي، چرته سجاول فقیر له تا سره جوړیږي، او تا په دې جهان کې شرمولی دی. ډېره مننه. دا سجاول فقیر چې تاسو ته خوندور کلامونه ډالې کړه، یقینا چې ستاسو به دا ډېر زیات خوښ شوي وي. نو د دې وخت سره اوس ما له اشفا خان له راکې اجازت، په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.